د ګونګی جینۍ لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د ګونګی جینۍ لنډې کیسې دوهمې او له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د کیسې دوهمه برخه. امید لرم چې دغه دردونکې برخه تر پایه پورې راسره واورئ. ما زبی ته وویل سمه ده، راځئ چې لاړ شو، تاسو مخکې شئ. موږ تکاوۍ دروازې ته نږدې وو چې یو چا دروازه خلاصه کړه. تقریبا 27 کلنه ښځه وه. کله چې هغې موږ ولیدو نو هغه یو ګام شاته لاړه. زبی ما ته مخ راواړه او ویې ویل دا د حامد مور ده. ما ورته وړه مسکا وکړه او سلام مې ورته وکړ. زه د خلکو عزت ته په کتو عادت نه یم، خو دا ښځه د ښځې په شان نه وه. له ونې لنډه ښځه وه. د زبی میرمن دومره غټه وه چې د چاقۍ هیڅ مثال یې نه و. هغې زبی ته په سترګو کې وکتل او څه یې ورته وویل، خو زه پوه نه شوم. زبی سمدستي ما ته وکتل او ویې ویل شمسه وروره، نن نه کیږي چې تکاوۍ وګورو. که ژوند بیا بیا له نږدې وینو، البته که تاسو وزګار یاست. ما د تکاوۍ لیدلو سره ډیره علاقه نه درلوده. ما ورته ویل سمه ده، د دروازې په لوري راغلم. یو لنډه مننه او خدای پاماني مې وکړه او بهر ته لاړم. زه په دروازې منځ کې وم چې د زبی 15 کلن زوی حامد کور ته ننوت، خو هغه د راتګ زما فکرونه خلاص نه کړل. زبی د دروازې شاته اشاره وکړه. نور مې هم شک ډیر شو. کور کې رښتیا هم یوه جنۍ ده، مګر زه نه پوهېږم چې دوی ولې له ما دا جنۍ پټوي. ښکلا، زه د دروازې شاته ولاړه وم. د خپل زړه ټکان مې اورېده. البته ځان اندېښمنه وم. ما د دې لپاره کوم ځانګړی دلیل نه درلود. د 2 یا 3 خبرو وروسته د دروازې شاته لاړم. ژوره ساه مې واخیسته. زه د بهرنۍ نړۍ سره کومه ځانګړې اړیکه نه لرم. د نورو خلکو پیژندل هیڅ ګټه نه لري، پرته له دې چې د رحم په نظر راته وګوري. دوی داسې چلند کوي لکه دوی چې زما لپاره رحم کوي. سمه ده چې تاسو خبرې کولی شئ، خو ستا د ژبې له زخم څخه یو کس نه ده خلاص. یا په دې ګمان چې تاسو له هغه نعمت نه کار اخیستی چې په کوم ځای کې ګټور دی، لکه پوځی چې ټوله ورځ خپله ژبه کاروي او زما زړه خفه کوي. ما بله په خپلو فکرونو کې ټالۍ وهلې چې دروازه خلاصه شوه. دا مې ورور زبی و چې ما ته په غوسه و. هغه زما د سترګو په وړاندې ودرېده. زه لا د مخه د خپل ځان د دفاع لپاره چمتو وم، مګر نه پوهېږم چې ولې. زړه مې غوښتل چې هیڅ ونه وایم. د څو ثانیو لپاره مې فکر کوو چې زما خبرې کول او نه کول څه ګټه لري. زه خو هسې هم د څو لیونو په منځ کې راګیره یم. دوی ځان هوښیاران ګڼي او زه ورته لیونی ښکارم. نو پرته له دې چې یوه کلمه ووایم، ما د خپل ورور شونډو ته وکتل او د هغه پرله پسې خبرې مې اورېدلې. یوه کلکه څپېړه یې راکړه، دومره کلکه وه چې پر ځمکې ولوېدم. بیا راباندې د لغتو شروع وکړه او دومره یې ووهلم چې لږ پاتې و بېهوشه شمه. ګناه مې دا وه چې ولې مې مېلمستون مخې ته په بلۍ باندې ویښتان ږمنځ کړي. د ورور پښې مې ټینګې ونیولې او تر هغې مې ورته وژړل چې هغه لاړو. وهل دومره درد نه لري لکه څومره چې ویره لري. ویره درد زیاتوي، چې ونه ویریږي هیڅ درد نشته. له نورو څخه دغه درد زه ښه احساس کولی شمه. زه پوهېدم چې زما هیڅ ګناه نه وه، مګر ما نشو کولی چې په شفاهي توګه د ځان دفاع وکړم. ځان مې دومره درد کوو چې پاڅېدل راته سخت و. مجبوره ومه چې توشکې باندې څملم، که نه تر سبا مې درد ډېرېدو. په نمجنه توشکه باندې څملستم او اوښکې مې د ماشومانو په څېر روانې وې. ما لا ژړل چې بیا مې د زبی او ورېندارې په تیز غږونه تر غوږو شول. پوځي وویل بس نوره له حده ووتل، باید نوره له کوره وشړل شي، که نه وي دا موږ په شرمونو شرموي او عزت به مو د خاورو سره خاورې کړي. زبی ورته وویل ته پوهېږې چې هغه هر وخت هلته خپل سر ګمنځوي. شاید هغه خبره نه وي چې هلته څوک شته، او بله دا چې که زه هغه له کور څخه وباسم نو هغه له ما پرته بل هیڅ څوک نه لري. ما دوی ته غوږ نیولی و او زه د زبی ځواب ته په تمه وم، خو هیڅ مې نه واورېدل. پوځي داسې خبرې کولې لکه زه چې په ورځ کې 10 ځله د کوڅو د خلکو کورونو ته تللی وم. په همدې فکرونو کې همداسې خوب وړی ومه. زیړ مازدیګر و چې له خوبه ویښه شومه.
بیرون وتم چې یو چا زما په مخ باندې شیشه رڼا واچوله. یو ګام مخکې لاړم او خپل لاس مې د رڼا په لور ونیوه تر څو وګورم چې دا څوک ده. د یو هلک غږ راغی، ته فرشته یې که انسان؟ غږ اشنا غوندې و. سم په ځیر مې ورته وکتل، همغه احمق و. اوف، بیا مې هم مخې ته راغلی. زړه خو مې غواړي چې درشم او مړ دې کړم. ستا د لاسه ما دومره وهل وخوړل او ته راته لا وایې چې انسان یم او که فرشته. په مایوسۍ سره مې د هلک په احمقانه خیال سر وخوځاوه او د کور په لور روانه شوم. زه لا د لارې په منځ کې وم چې بیا یې غږ وکړ، ای صبر وکړئ، زبي ستا په اړه ولې خبرې نه کوي؟ آیا ته د زبي دوهمه مېرمن یې؟ ما وخندل، که څه هم ما د هغه مخ په څرګند ډول نه لیدو، مګر د هغه خبرې واقعا احمقانه وې. نه پوهېږم دا سړي زما په اړه څه فکر کوو. زه لا په فکر کې ومه چې بیا یې غږ وکړ، ای جنۍ، ښه راته ووایه چې نوم دې څه دی؟ ما خپل د لاس په اشاره سره ورته وویل، ښکلا. شمس د پسرلي هوا ښه وه. بله خانې ته لاړم، ژوره ساه مې واخیسته. پوه شوم چې د زبي له کوره یو څوک راووتل. ومې لیدل چې همغه جنۍ وه. زه په چټکۍ سره کوټې ته ننوتم. د میز څخه مې د ششه راواخیسته او بهر راووتلم. لومړی څه چې ما ولیدل د هغې شنې سترګې وې. زه د هغې نوم په اړه نه پوهېږم. کله چې ما له هغې څخه د نوم وپوښتل نو هغې د لاس په اشاره راته وویل چې ښکلا، یعنی دا څه معنا ورکوي؟ آیا د هغې نوم ښکلا دی؟ ځان سره مې وویل چې دا ولې خبرې نه کوي؟ د آینې په پړک مې د هغې پام خپل ځان ته کړ او ورته مې وویل، ته ولې خبرې نه کوې؟ آیا ګونګی یې؟ هغې زما خوا ته کتل او خندل یې. ټیکری له سر څخه تر اوږو راښکته شو. ورو یې پورته کړ او مخ یې هم پټ کړو. څو شېبې په خپلو ښکلو سترګو ما ته وکتل او بیا لاړه. زه هم ورو ورو د خپلې کوټې په لوري لاړم. د کوټې وریښمینه پرده مې په غېږ کې ونیوله او ومې ویل، ښکلا. درس شو چې له میز سره ولګېدم. ګلدان له میز څخه لاندې راولوېده او ټوټې ټوټې شو. مور مې په منډه راغله، دروازه یې راخلاصه کړه. راته ویې ویل، څه وشول زویا، ته ښه یې؟ ما ورته وخندل او ورته مې ویل، زه ښه یم، هر څه سم دي، یوازې میز سره ولګېدم. مور مې راته حیرانه شو او ویې ویل، ښه سمه ده زویا، ښکته راشه، ډوډۍ تیاره ده، هسې نه سړه شي. زه د سالون په لور روان شوم چې د مکروني بوی مې احساس کړ. زما په ذهن کې یو فکر راغی. مکروني یو قاب مې واخیست او زبي دوی کور خوا ته روان شوم. غوښتل مې چې په همدې بهانه ښکلا وګورم او دروازه راته خلاصه کړي. دروازه مې ټک ټک کړه. څو شېبې وروسته د یوې ښځې غږ راغی، څوک یې؟ ستونی مې صاف کړ او ورته مې ویل، زه یم شمس، د ستاسې ګاونډی. دروازه خلاصه شوه. د زبي مېرمن زما مخې ته ودرېده. د مکروني قاب مې ورکړ. راته ویې ویل، مننه، ژوندی اوسې. زبي د مستو راوړلو لپاره دکان ته تللی، زر به راشي، تاسې راځئ راننوځئ. ما ورته ویل، مننه، ژوندی اوسې، سهار ته بیا راځم. تر هغې چې دروازه وتړل شوه زه همغسې ولاړ وم. ځان سره مې وویل، زهر وخورې، هغه د ښکلا لپاره و. زه بیرته کور ته راغلم. ګورم چې مور مې دروازې مخې ته ولاړه وه. له سر څخه یې تر پښو پورې راته وکتل او ویې ویل، چېرته تللی وې؟ ما ورته ویل، زبي دوی کره مې مکروني وړې وه. مور مې وویل، مکروني څه شي وو؟ کاش ښه شی خو دې وروړی وی که نه. ما ورته ویل، خیر، بل ځل به یې وروړم. ښکلا، ساعت ته مې وکتل، 8 بجې وې. رښتیا وږې وم. ځان سره مې ویل، خدای خبر، له جګړې وروسته ډوډۍ کې مې نصیب شته او که نه. که بهر ووځم یوه د ډوډۍ ټوټه د انسان زهر ګرځوي. لاړه به شم، یو پیاله چای او وچه ډوډۍ به راواخلم. دا تر هر څه ښه دي. هسې هم پوځیه د 3 کسانو لپاره خواړه پخوي. ما هیڅ کله نه حسابوي. له کوټې ووتم او پخلنځي ته لاړم. ګورم چې د میز پر سر د مکروني یو قاب پروت دی. ورو ورو لاړم او قاب مې پورته کړ. ګرم و. څلورو خواو ته مې وکتل چې اوس بیا د فوزیې روح راښکاره نه شي. لږ مې وخوړل او مې ویل، هو څومره خوندور دي، خو لږ ډېر نرم شوي. چې دا بچا دلته ایښي وي؟ هر چا چې ایښي وي ماته څه. خوشحاله شوم او د تاکوۍ خوا ته روانه شوم. ما وچه ډوډۍ خوړله چې د چا د قدمونو غږ مې واورېده. دروازه خلاصه شوه او حامد راننوت. قاب یې په لاس کې نیولی و. په خوږه مسکا یې وویل، واخله عمه جانې، ډوډۍ مې درته راوړه. خوله مې له وچې ډوډۍ ډکه وه،
خو له هغه څخه مې قاب واخیسته. په خواره خوله یې راته وویل مور ته مې مه وایه چې دا ما درته راوړل. د خپلې ډوډۍ څخه مې یو څه ډوډۍ جلا کړه او تا ته مې راوړه. د حامد دې ترحم ته مې له سترګو بېواره اوښکې روانې شوې. په مخ مې ښکل کړو. ویې ویل ګاونډیانو مو کرنې راوړي وو. مور مې غوښتل چې له پخلنځي څخه لږ ما ته راوړي، مګر کله چې هغه وکتل مکروني په پخلنځي کې نه وو، ورک وو. مور مې ویل چې پیریانو وړي دي. آیا رښتیا زموږ په کور کې پیریان شته؟ ما سر د هو په بڼه وخوځاوه. حامد وویرېد او منډې کړل. شمس موږ له یو معمار سره د زبي په کور کرښه راښکله. د زبي د دواړو کوټو پرده پورته وه او هیڅوک هم په کور کې نه وو. زه په دې سوچ کې شوم خدایا دا جنۍ څوک ده چې دومره سهار وختي کور کې نشته. حامد د ښوونځي په لور روان وو. ما په بیړه ورمنډه کړل او مخامخ ورته ودرېدم. ورته مې وویل حامد جانه څنګه یې؟ هغه وویل ښه یم. په نرمه مې ورته وویل یو پوښتنه وکړم؟ حامد وویل هو. ما ورته وویل حامده تاسې په دې کور کې څو کسان یئ؟ حامد وویل 3 کسان. ما ورته په ناامیدۍ وکتل. خدایا آیا دا په دې معنی چې زه هر وخت یو روح وینم؟ په همدې وخت کې حامد خپلې ګوتې پورته کړې او 4 ګوتې راته وښودلې او ویې ویل 3 کسه. ما ویل دا خو 4 کسان دي. هغه د خپل لاس څنګ ته وکتل او ویې ویل چې 3 دي. هغه زیاته کړه زما پلار، مور، زه او زما ترور. ما چې ښه په دقت ورته غوږ نیولی وو ومې خندل او په معصومانه لهجه مې ترې پوښتنه وکړه ترور دې څنګه ده؟ هغه وویل زه له هغې سره ډېره مینه لرم. ما ورته وویل ستا د ترور سترګې کوم رنګ لري؟ حامد وویل شنې سترګې لري. ما بیا ورته وویل زه ګمان کوم چې نوم یې ښکلا دی. حامد وخندل او ویې ویل هو نوم یې ښکلا دی. دا نوم یې ډېر عجیبه وو. زه له حامد سره ولاړم چې هغه د بلخانې راښکته شوه. یو دم یې پر ما سترګې ولګېدې او بېرته واپس لاړه. په عین حال کې د هغې راتګ څخه مایوسه شوم چې راغله ویښتان یې نرم او خلاص وو. له ځانه سره یو څه ویل مګر زه پوه نه شوم. کاش چې ما اورېدلي وی ځکه چې هغې تر اوسه له ما سره خبرې نه وې کړي او ما غوښتل چې د هغې غږ واورم. معمار باندې مې سترګې ولګېدې چې 2 سترګې ښکلا ته نیولې وې. حیران شوم چې اوس دا له دغه ځایه څنګه بل خواته بوزم چې ښکلا د باندې راووځي. فکر مې وکړ. ورته ومې ویل راځئ تاسې به ستړي شوي یاست، یو ګیلاس چای به وڅښو بیا به کار شروع کړو. کاریګر وویل نه مننه موږ اوس چای څښلی. پوهېدم چې ستونزه څه ده او ولې نه ځي، خو ډېر ورته شله شوم او ځان سره مې بوتلل تر څو ښکلا راووځي. زه په بیړه کور ته لاړم او بلخانې ته وختلم. د جالۍ پرده مې کش کړه. ګورم چې ښکلا مې ولیده هغه د باندې راوتلې وه. بیا نن ټوله ورځ مې ښکلا ونه لیده. هغه خو نشي کولی ټوله ورځ تکاوۍ کې اوسیږي. ښکلا نن مې ټوله ورځ په تکاوۍ کې تېره کړه ځکه چې د باندې هغه ځواني مرګ بیا راغلی و. هغه نن زه سرتوره ولیدم. په همدې سوچونو کې وم. هغه راته داسې وایسېده چې چا پسې ګرځي خو پیدا کولی نشي. ما له ځان سره وویل هغه حتما ما لټوي ځکه چې دا څویم ځل دی چې یو ناڅاپه ورسره مخامخ کېږم. ځان سره مې وویل کاش احساس یې رښتیا وي. آیا دا امکان لري چې هغه ما لټوي؟ نه نه، ښکلا خوب مه وینه. هغه په یوې ګونګې جنۍ باندې څه کوي چې داسې ورپسې بې قرار اوسي؟ زه له همدغه فکرونو کې ومه چې فوزیه راننوته. په بړانګو سترګو یې راته کتل او ویې ویل آفرین اوس هوښیاره شوې یې. ستا ځای دغه دی چې عقل دې سر ته راشي. له تکاوۍ بهر را نشي چې حویلۍ کې ټول پردي سړي دي او ورور خو دې هم درته معلوم ده. نو همدلته کښېنه چې نوي ګاونډي ته لږ عزت ولرو. نورې ورځې خو هسې هم ټول خلک زموږ چیغې اوري. ما د هغې خبرې په چوپه خوله واورېدې. د ګونګې جنۍ لنډې کیسې ډېرو قدرمنو اورېدونکو دا وه د کیسې 2مه برخه. امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.